د پښتنو قتلیام څوک کوي؟ خو ته یې کوي. د پښتنو قتلیام څوک کوي؟ خو ته یې کوي. بې حرمتي د اسلام څوک کوي؟ خو ته یې کوي. په دې وطن کې د بل چا نه تپوس ولې وکړم؟ په دې وطن کې د بل چا نه تپوس ولې وکړم؟ دلته حلال او حرام څوک کوي؟ خو ته یې کوي. د دې ډرامې د جوړولو هر کردار پیژنم. د دې ډرامې د جوړولو هر کردار پیژنم. د دې ډرامې اختتام څوک کوي؟ خو ته یې کوي. د دومره مینې محبت او د وفا باوجود د دومره مینې محبت او د وفا باوجود په ما شکونه مدام څوک کوي؟ خو ته یې کوي. د غدارۍ نوم ورکولو مخر ستا سره دی. د غدارۍ نوم ورکولو مخر ستا سره دی. په ما نظر د غلام څوک کوي؟ خو ته یې کوي. نقیبه خلک یې اکثر په کنایو کې کوي. نقیبه خلک یې اکثر په کنایو کې کوي. حق وینا سریام څوک کوي؟ خو ته یې کوي. د پښتنو قتلیام څوک کوي؟ خو ته یې کوي. بې حرمتي د اسلام څوک کوي؟ خو ته یې کوي. افسوس په دې راشي ملګرو، مر خو حقه لار ده، خلاصېده ترې نه کېږي. خو دغه محمد زاده چې و، الله پاک دې وبخي، الله پاک دې د هغوی ډېر ژوند د خوشحالو کړي، الله پاک دې د هغوی قبر د نوره ډک کړي. خو اکثر زموږ د پښتنو بدقسمتي دا ده، موږ چې کله هم د خبرې سړی پیدا شي او چې کوم خلک حق وینا کوي، صفا خبره کوي، سپینه خبره کوي، نو د غواړو پته مو نه لګي دومره زر سر وخوري. څه خو په موږ پښتنو کې اتفاق نشته، ورورولي په موږ کې نشته. که چېرته په موږ کې اتفاق وی، محبت وی، ورورولي وی، نو چېرته به هم زموږ سره داسې نه کېدل. خو بس الله پاک دې زموږ په ټولو پښتنو کې اتفاق راولي، او اتفاق مو د ژوند راز دی، کامیابي ده. خدای دې کړي چې پښتانه ورته تیار شي، کم دې نشي د پښتو د ناوې حسن، د نقیب د زړه په وینو دې سینګار شي. ډېره مننه.